واه د افغانستان د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په اړه نوې معلومات وګورئ. نوې مشر روزونکي پیدا کړ څوک دی او څه ویلي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د سویلي افریقا پخوانی تکړه آلراونډر لانس کلوزنر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه په دنده وګمارل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د فیلیپ سیمنز د قرارداد له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې د نوې مشر روزونکي د ګمارنې لپاره اعلان وکړ چې د هغه وروسته د یاد بس لپاره شاوخوا 50 کسانو خپل غوښتنلیکونه له ادارې سره شریک کړل چې له ډلې کلوزنر هم پکې شامل و. د افغانستان کرکټ بورډ له هغه وروسته له ټولو غوره کړل شویو نمایندانو سره مرکې وکړې چې په پایله کې له کلوزنر د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه په دنده وګمارل شو. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي مشر ښاغلي لطف الله ستانکزي په دې اړه ویل کومه لړۍ چې د مشر روزونکي لپاره پیل شوې وه په ډېره ښه توګه پای ته ورسېده چې په پایله کې لانس کلوزنر د مشر روزونکي په توګه غوره شو چې نوموړي به د لوبغاړو د روزنې ترڅنګ د افغان روزونکو په روزنه کې هم غوره رول ولوبوي. د هغه په وینا لانس کلوزنر د کرکټ په نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره ده. د خوښۍ ځای دی چې افغان لوبغاړي به د نوموړي له تجربو ګټه واخلي، که هغه د لوبغاړي په توګه وي یا هم د مشر روزونکي په توګه. دا چې ملي لوبډله به راتلونکي کال د اسیا جام او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې ګډون کوي، زه په دې باوري یم چې لانس کلوزنر به د ملي لوبډلې لپاره ډېر اغېزناک اوسي. د غراز د لینس کلوزنر په وینا دا زما لپاره یو ستر ویاړ دی چې د نړۍ کرکټ د پیاوړې لوبډلې د روزونکي په توګه د کار کولو فرصت راکړل شو. د افغانستان کرکټ زړوره لوبډله هر څوک پیژني. زه په دې ډاډمن یم چې په ګډه سره به په سختې خوارۍ کولو سره د نړۍ یو له غوره لوبډلې اوسو. هیله لرم څو افغان لوبډله د پیاوړتیا او پرمختګ پر لوري بوزم او په یوه غوره کټګورۍ کې به ځای خپل کړو. د یادولو ده چې لانس کلوزنر د روزنې په برخه کې لیول 4 سرټیفیکیټ روزونکی دی چې په انډین پریمیر لیګ کې یعنې IPL کې د ممبئی لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي دنده هم درسره کړې. د غراز د سویلي افریقا د کرکټ ملي اکاډمي د روزونکي په توګه هم پاتې شوی دی. نوموړي سربیره پر دې د سویلي افریقا د ټیسټ لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي د دغه هیواد د کورنۍ کرکټ د ډالفین فرانچایزي د مشر روزونکي، د زیمبابوې د توپوهنې روزونکي او د غراز په دې وروستیو کې د سویلي افریقا د نړیوالې شل اوریزې لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه دندې ترسره کړې دي. د افغان لوبغاړو د لا بریا په هیله نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.